لوی او بخښونکي خدای په نامه. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی خپل نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن وي. خپل قلمونه او کتابچې مو د ځان سره تیارې کړې وي ترڅو د درس مهم ټکي په خپل کتابچو کې یاداښت کړئ. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کړو، په تیر درس باندې یوه لنډه کتنه کوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس و منرالونه. موږ وویل چې منرالونه په بدن کې ډېر اهمیت لري او بدن منرالونو ته اړتیا لري. منرالونه د اړتیا د مخې په دوه ډلو باندې ویشل شوي وو چې یو لږ مصرفه منرالونه او بل ډېر مصرفه منرالونه وو. درنو زده کوونکو، ډېر مصرفي منرالونه هغه منرالونه وو چې بدن په یوې ورځ کې د 100 ملي ګرامه څخه زیاته ته اړتیا لري، لکه کلسیم، سودیم، همدارنګه فاسفورس او نور. او لږ مصرفي منرالونه هغه منرالونه دي چې بدن په یوې ورځ کې د 100 ملي ګرامه څخه کمو ته اړتیا لري، لکه آیودین او فلورین. درنو زده کوونکو، موږ یو د دغو عناصرو په رول باندې هم خبرې وکړې او تاسو ته مو در وپېژندل. درنو زده کوونکو، تاسو ته مې کورنۍ دنده هم په پام کې نیولې وه. تاسو ته مې کورنۍ دنده سپارلې وه چې هغه د کورنۍ دنده وه کوم جدول چې په 14مې صفحه کې راغلی و د عناصرو په هکله باندې ما تاسو ته کورنۍ دنده سپارلې وه چې دغه جدول به په هر اړخیزه توګه تاسو د ځان سره مطالعه کوئ او کوم عناصر چې د شیدو، پنیر او حبوباتو څخه منځته راځي، نو تاسو به دغه عناصر د ځان سره یاداښت کوئ یا به هم لیست کوئ. درنو زده کوونکو، هیلهمن یم چې تاسو خپله کورنۍ دنده سرته رسولي، خو بیا هم زه د دې کورنۍ دندې په هکله باندې لنډ معلومات تاسو سره شریکوم. درنو زده کوونکو، کله چې موږ دا جدول مطالعه کړو، په دې جدول څخه موږ ته څرګندېږي چې د شیدې، پنیر او حبوباتو څخه کلسیم منځته راځي، همدارنګه فاسفورس منځته راځي او د پنیر څخه سوډیم منځته راځي. هیلهمند یم چې تاسو به هم خپله کورنۍ دنده سرته رسولي. راځو درنو زده کوونکو نوي درس ته. زموږ د نوي درس بیا هم د 10م ټولګي اړوند دی، د بیولوژي مضمون دی، 6م لوست دی. د لوست عنوان دی په میتابولیزم کې د غیر عضوي مرکبونو رول. همدارنګه صفحه ده 12 او همداسې 18، 12 او 18 صفحه ده. د دې درس موخې څه دي؟ د درنو زده کوونکو څخه هیله کیږي چې د درس په پای کې د اکسیجن سرچینه وپیژني، چې یعنی اکسیجن د کومه کیږي. همدارنګه د وینې کموالی څرنګوالی درک کړي، یعنی د وینې د کموالی څرنګوالی درک کړي چې وینه په کوم ډول باندې کمیږي او څرنګوالی څه قسم دی. درنو زده کوونکو، لکه څنګه مو چې مخکې ویلي وو چې میتابولیزم په بدن کې د بدلون او تغییر معنا لري، او یا په بل عبارت باندې میتابولیزم د یو لړ منظمو کیمیاوي تعاملونو څخه عبارت دی چې میتابولیزم دوه برخې لرلې یا په دوه بڼو باندې سرته رسېدي چې یو انابولیزم او بل کټابولیزم و. اوس په دې دوه برخو کې او یا په دې میتابولیزم کې د غیر عضوي مرکبونو رول څه دی؟ درنو زده کوونکو، آیا تر اوسه تاسو د اکسیجن په سرچینې فکر کړی دی چې د اکسیجن سرچینه به څه؟ یا هم درنو زده کوونکو، د وینې د کموالي په هکله مو فکر کړی دی چې د وینې کموالی څنګه رامنځته کیږي؟ نو هیلهمند یم چې د دې ټکو تر څنګ نور مهم ټکي هم تاسو ته تشریح کړم او تاسو خپل ځان سره درک کړئ او یادداشت کړئ. درنو زده کوونکو، اوبه. راځو لومړی اوبو ته. د اوبو رول څه شی دی؟ اوبه د 65% څخه تر 95% پورې حجرې د اوبو څخه
جوړې شوي. یو ځل درنو زده کوونکو بیا تکرار کوم. اوبه د 15 سلنه څخه تر 95 سلنه پورې د حجرو په جوړښت کې شتون لري یا حجرې ورڅخه جوړې شوي دي. او ویلی شو چې حجرې د ټول وخت لپاره په مایع محیط کې ژوند کوي. نو د دې نه معلومیږي چې اوبه چې د موږ بدن هم د حجرو څخه جوړ شوی دی، نو اوبه په میتابولیزم کې ډیر مهم رول لري. او ویلی شو هغه توکي چې په اوبو کې منحل دي هغه حجرې اخیستلی شي او هماغه توکي چاپیریال ته طرحه کولی شي. په نباتاتو کې هم درنو زده کوونکو اوبه یو مهم رول لري او مهمه ماده شمیرل کیږي، ځکه نباتات هم د خپل ژوند دپاره اوبو ته اړتیا لري او په نباتي حجرو کې هم اوبه په همدې کچه باندې شتون لري. درنو زده کوونکو د اوبو په نباتي میتابولیزم کې اکسیژن او هایدروجن د څه نه منځته راځي؟ د اوبو څخه منځته راځي. لیکم یې درنو زده کوونکو، په نباتي میتابولیزم کې د اکسیژن او هایدروجن سرچینه څه شی دي؟ اوبه دي. په نباتي میتابولیزم کې د اکسیژن او هایدروجن سرچینه اوبه دي. لکه څنګه چې معلومه ده درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو H2O یعنی دا څه شی دي؟ H2O یعنی اوبه دي، یعنی اوبه د هایدروجن او اکسیژن څخه منځته راغلي دي. نو کله چې نباتات دغه اوبه د ریښو په وسیله باندې جذبوي، چې کله ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي، نو دغه اوبه په دې صورت کې په څه شي باندې؟ په اکسیژن او هایدروجن باندې تجزیه کیږي. نو د دې نه معلومه شوه چې په نباتي میتابولیزم کې د اکسیژن او هایدروجن سرچینه اوبه دي. او کله چې موږ وایو چې د اوبو څخه نباتات اکسیژن تجزیه کوي، نو موږ وایو یوازې د اکسیژن د تولید هغه منشأ یا سرچینه چې ده هغه شنه نباتات دي. یعنی د چاپیریال دپاره یا د طبیعت لپاره اکسیژن کوم ژوندي تولیدوي؟ هغه شنه نباتات اکسیژن تولیدوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوبه د وچې دریابونو، هوا او اقلیم بیلابیل اړخونه هم تر اغیزې لاندې راولي. یو ځل بیا تکراروم، همدارنګه اوبه د وچې اقلیم، هوا او د چاپیریال بیلابیل اړخونه تر اغیزې لاندې راولي. یعنی که معلومه خبره ده که چیرته اوبه ډیرې وي، نو په هغه وخت کې زموږ چاپیریال شین وي، بوټي تازه وي او ژوند په ډیره په اسانتیا سره سرته رسیږي. او که چیرته اوبه نه وي، نو موږ وایو وچکالي رامنځته کیږي، بوټي اغیزمن کیږي، وحشي حیوانات اغیزمن کیږي، انسانان اغیزمن کیږي. نو د دې په علاوه هم اوبه په چاپیریال او طبیعت کې مهم رول لري. درنو زده کوونکو، دا وه د اوبو مسله. راځو منرالونو ته. منرالونه سره له دې چې منرالونه لږ پکارېږي، خو بیا هم د ژوندۍ مادې مهم جز دی. سره له دې چې درنو زده کوونکو منرالونه لږ پکارېږي، خو د ژوندۍ مادې یو مهم جز ګڼل کیږي چې نباتات بې له هغه ژوند نشي کولی. درنو زده کوونکو، منرالونه د وچې حیواناتو او نباتاتو او نباتاتو څخه وروسته، البته د مړینې
کله چې د وچو حیوانات او نباتات مړه کېږي د دوی د مړینې څخه وروسته دغه منرالونه څه کېږي په خاورو کې د خاورو سره یو ځای کېږي د دې نه وروسته د خاورو سره یو ځای کېږي کله چې دا منرالونه د خاورو سره یو ځای شله د هغې څخه وروسته اوبو ته څه کېږي اوبو ته منحل کېږي د دې څخه وروسته اوبو ته منحل کېږي کله چې اوبو ته منحل شله همدارنګه د دې کله چې اوبو ته منحل شله سیندونو ته ځي د سیندونو څخه وروسته سمندرونو ته بهیږي او بالاخره دریابونو ته ځي کله چې دریابونو ته لاړه په دریابونو کې نباتات په آزاده توګه د منرالونو څخه ګټه پورته کوي درنو زده کوونکو نباتي حجرې د خپل پایښت لپاره څه ته اړتیا لري رڼا نباتي حجرې رڼا همدارنګه د رڼا څخه وروسته معدني توکو اوبو او معدني توکو ته اړتیا لري نباتي حجرې د خپل پایښت لپاره تر څو چې ژوندی پاتې شي څو مهمو ټکو ته رڼا اوبو او معدني توکو ته اړتیا لري نو د دغه مهمو برخو ته چې اړتیا لري درنو زده کوونکو نو دا مهمې برخې د فوتوسنتز په عملیه کې کارول کیږي راځو درنو زده کوونکو کلسیم ته کلسیم په یو بالغ شخص کې کلسیم په یو بالغ شخص کې چې منځنی اندام ولري 1 کیلوګرام شتون لري کله چې یو بالغ شخص منځنی اندام یا متوسط اندام ولري نو په هغه شخص کې 1 کیلوګرام کلسیم شتون لري چې معمولا په غاښونو او په هډوکو کې دغه کلسیم ځای لري درنو زده کوونکو د کلسیم کموالی په لویانو کې د هډوکي د پوکی او په ماشومانو کې او یا هم بهتره دی وایم او په کوچنیانو کې د راشیتیزم د مرض سبب ګرځي ما ویل د کلسیم رول دا دی چې کله کلسیم کم شي په لویانو کې د هډوکي د پوکوالي او په کوچنیانو کې د راشیتیزم یا د هډوکي د نرمۍ چې په کوچنیانو کې هډوکي نرمېږي او دې نرمۍ ته راشیتیزم وایي او په لویانو کې د هډوکي د پوکوالي سبب ګرځي فاسفورس هم درنو زده کوونکو
یو مهم عنصر دی چې په بالغو انسانانو کې 0.5 کیلوګرام شتون لري او دا عنصر د عصبي سیستم لپاره ضروری ګڼل کیږي. درنو زده کوونکو، اوسپنه د وینې د سرو کرویاتو په جوړښت کې رول لري. تاسو ته لیکم درنو زده کوونکو، اوسپنه په څه کې رول لري؟ د وینې د سرو کرویاتو په جوړښت کې رول لري او په سږو کې د اکسیجن اخیستلو او نورو برخو ته د رسولو دنده هم په غاړه لري. درنو زده کوونکو، د اوسپنې کموالی د هیموګلوبین یعنی اوسپنې لرونکي پروتین د کموالي سبب ګرځي چې په پای کې همدغه د اوسپنې کموالی د وینې د کموالي سبب ګرځي. درنو زده کوونکو، کله چې د وینې کموالی رامنځته کیږي د انسانانو وړتیا کمیږي او هماغه کس ستړی کیږي، کمزوری کیږي، ترڅو د دې په خاطر چې هغه ته اکسیجن نه رسیږي او وینې کمیږي او دې حالت ته د وینې کموالی وایي. د آیودین هم یو ډیر مهم جز دی، یو ډیر مهم عنصر دی. په کموالي کې خرابې پایلې لري. آیودین د تایروید غدې په مرسته جذبیږي. تایروید غده د مرۍ په څنګ کې واقع ده او یو د مهمو غدو څخه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، آیودین چې کله کم شي نو د دغې غدې فعالیت زیاتیږي ترڅو بدن ته آیودین ورسوي. د ډیر فعالیت په اساس باندې درنو زده کوونکو دغه غده پړسیږي چې دغه پړسوب ته جاغور یا ګواټر ویل کیږي. کله چې آیودین کم شي او کله چې ډیر فعالیت وکړه دغه غده، نو دغه حالت ته څه ویل کیږي درنو زده کوونکو؟ ګواټر یا جاغور رامنځته کوي په انسانانو کې، چې دا یوه ناروغي ده. همدغه نقطه یو ځل بیا تکراروم درنو زده کوونکو، کله چې آیودین په بدن کې کمیږي د تایروید غده ډیر فعالیت کوي. د تایروید غدې د ډیر فعالیت په اساس باندې دغه غده پړسیږي او د ګواټر یا جاغور مرض رامنځته کوي. درنو زده کوونکو، تاسو ته یو کورنۍ دنده مو هم په نظر کې نیولې ده. درنو زده کوونکو، تاسو د آیودین سرچینې ولټوئ او کومه سرچینې چې په هغه کې آیودین پیدا کیږي هغه په خپلو کتابچو کې یاداښت کړئ. د نن ورځې درس همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.